شروع کوم د پاک ذات په نامه چې هغه د ټولو مهربان او خالق ذات دی. نن په صلاتي مجلس کې ګران مشر محمود خان اچکزی ورسره نور مشران د ټولو په اجازه مشره تعال پر امن به اوسېږي، پر امن به کښېنئ. 50 شپې پراس شوې مشره، موږ و چاته یوه ډبره نه ده ورغورځولې، و چاته م شکنځل نه دي کړي، و چاته م چپه خبره نه ده کړې. مشره زموږ یا بله شپه پر دا ځای 2 کسان راوویستو، موږ چاته غږ نه دی کړی. ولې په هسپتال کې په پټه کې پراته دي. مشره دلته یې پر منظور ډرامه جوړه کړه، موږ چاته غږ نه دی کړی. تر کومه وخته څنګه پر امن څنګه کښېنو؟ زموږ انسانان د لوږې مري. تا به اورېدلي مشره خودکشي یې وکړه، دلته یې بچیان راوستلي دي چې دا بچیان زه نه بیایم، دا یستئ. موږ وکوڅه مشره، موږ خواسته ته کوو. دا ریاست زموږ نه سپین ږیری راپرېښی دی، نه یې زموږ مشر راپرېښی دی، نه یې زموږ کشر راپرېښی دی. حاج محمود باندې پایار شو، بویتې نور ملګري پایار څه څوک نه بیرېږي، خو د حق پایار دې وکړي. ناکي دې نه کوي، پر موږ ګولۍ هم چلوي. هر ورځ ولې د کیلې په مخ کې ډلې ډلې راته ولاړې. صرف دا غواړي چې څوک اشاره وکړي ډبره وغورځوي. موږ یې نه غورځوو مشره، چې دلته راش په دې پرلت کې موږ ووځي. موږ ستا رنګ نه وربدوو، د بل مشر رنګ نه وربدوو. پر امن ناست یو، ستړي بچیان یو. که په 80 کاله کې دا سوې ده، دی دې راباندې وکړي. که نګران حکومت اختیار نه لري، دی بیا فیصلې څنګه کوي؟ مشره اټله فیصله وکړه، بس ته خدای ته وګوره. مشره دا خلک له غضبه خلاص کړه. موږ ډېر مجبوره یو، موږ ډېر درپداره یو. خواسته ته کوو مشره چې ته وایه موږ پر هغه لار ځو. تاسو پر امن، موږ پر امن ناست. مظاهرې مې کړي دي، د چا یوه ګمله نه ده ماته سوې. مشره به دا څه وکړو، دا خلک موږ نه پرېږدي. پر آخري شعر یې ختموم، وخت مشر ته ورکوم. وایي موږ خو د سرتېري د خپل سر کږه پروا لرو، خار د هېچا نه خورو به برسرې له غړیانو. دا امیر محمد و زه د بلې وینا دپاره مظلوم ولسي تحریک ملګری حاجي فیض الله خان ته بلنه ورکوم چې دی راسي خپله وینا تاسو ته وړاندې کړي. حاجي فیض الله خان. أعوذ بالله من